کام راتلونکی نسل او دغه نننی نسل دا ډېر هوښیار دی. دا سوشل میډیا د دې تربیت کړی دی، شعبه در معلوم کړی دی. دا نسل که تعلیم یافته دی که غیر تعلیم یافته دی، دا هره ورځ 8 غنټې 9 غنټې سوشل میډیا ته ورکوي، موبایل ته ورکوي او 50 روپۍ روزانه په دې خرڅوي چې دوی نټ اخلي. نو دا ځوانان په د ځان ملګري کول له دې ځوانانو ګټه اخیستل، دا به د سیاسي قیادت کنفرانس قیادت دا زموږ کوم قامي مشران دي د دې لپاره ډېر مشکل وي. لازمه دا ده چې قامي مشران سره کښېني، خپل ځان بدل کړي، په ځان کې بدلون راولي، کوم منشور چې دی هغه منشور چې دی هغه اپډیټ کړي. قدرمنو دغه موبایل چې زه له تاسو سره خبرې کوم د دې نوم دی S20 الټرا. هر کال نوی ډیزاین راځي او هره میاشت اپډیټیږي، یعنی په میاشت کې 1 وار یا 2 وارې اپډیټ سي. نو د دې کمپنۍ په دې وجې کامیابه ده چې هر کال نوی ډیزاین راځي او هره میاشت دا اپډیټیږي، هغه ټول ضرورتونه پوره کوي او ټول خامیان یې له منځه وړي. د پښتنو نظریه ډېره زړه ده او بیا چې کومې سیاسي کنفرانس پارټیانې دي دا تقریبا د دې منشور څه دي 80 کاله پخوانی دي، زوړ دي او نه مشر اپډیټ سوی دی او نه منشور چې دی هغه اپډیټ سوی. باید مشرم بدلون ومومي، نوی مشر راسي. ولې خو موږ دا وینو محسوسوي چې پښتون چې دی پښتون لا پسې در په دره کېږي، باید قیادت بدل سي او بیا منشور چې دی دا باید هره میاشت نه هر کال اپډیټ سي. د دې په دې منشور کې بدلون راسي، خلکو ځوانانو پښتنو ته لاره ورکړي. نو او ځوانان چې کوم مسلې د مشکلات د ټولنې او د ولس دا نه دی حل سوي. پرون خبر پښتونخوا کې چې کوم انتخابات وسو ټول سټان PTI یوړو. د پښتانه کام چې کوم مشران دي، اساسي پارټیان دي یا قیادت دی، دا هم اختلاف یو له بل سره لري. د دې اختلاف له وجې نو هر څوک چې ودرېږي هغه کامیابه کېږي، تر څو پورې چې دا سیاسي پارټیانې زموږ سیاسي قیادت کنفرانس پارټیانې دا یو په بل کې ضم نسي. که د دې میشن د پښتانه کام ښه والی وي، ښه راتلونکی وي، د پښتانه کام کامیابي وي، نو خو یو په بل کې دې ضم سي، یو پارټۍ دې جوړه کړي. ولې دلته پښتون په یو داسې صورتحال کې دی د پوزیشن ډېر کمزوری دی، تعلیم د دې کمی د پکښې کې، نو پښتون تباه او برباد دی. نو دلته چې دی باید پارټیان یو په بل کې ضم سي چې کله پښتون په پښو ودرېدی، تعلیم یافته سو، نور معاشي صورتحال برابر سو، نو بیا هر سړی په کور خپله پارچې جوړه کړي. خو نن وخت دی دا د قرباني وخت دی، دا نن دور د قرباني دور دی. او که چیرې قرباني نه ورکوي نو دلته ستا ډېر قوتونه سته، ډېر خلک سته چې د پښتانه په ووټ باندې به راځي، اقتدار به ترلاسه کوي او بیا به د پښتانه د دې کام په خلاف باندې قانون سازي کوي، آئین سازي به کوي. نو آخر کې بیا وایم چې د پښتانه قیادت چې دی دا باید بدل سي، نوی قیادت باید موږ پیدا کړو. دغه سیاسي پارټیانې دي په دې کې د نوی قیادت راسي. او بل بیا منشور چې دی دا باید هره میاشت نه سوی کولی، په کال کې 1 وار دی پارټۍ کابینه کښېني، مرکزي کابینه، هغه دې په دې کې بدلون راولي، خلکو ته دې لارې خلاص کړي، هغه لارې چې دوی تړلې دي ځوانانو لپاره، د پښتنو لپاره، هغه لارې دې خلاص کړي. او د پښتانه کام سیاسي پارټیانو، سیاسي قیادت کنفرانس پارټیانو ته، ټولو مشرانو ته دا وایم چې د پښتانه کام کوم نوی نسل چې دی، دا اوس نسل چې دی، راتلونکی نسل چې دی، دا سوشل میډیا ډېر هوښیار کړی دی، ډېر پوه دی.